د هغې نه بعد ورو سوال کړی دی چې یو سړی د رمضان په میاشت کې د ورځې د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي نو د څه کفاره ده او ایمان دا کار شوی دی. الجواب په دې کې معروف حدیث دی، په صحیح بخاري کې د روایت شي، نورو کتابونو کې هم راغلي. ابو هريره رضی الله عنه چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست او په دې کې یو سړی راغی وی یا رسول الله هلکتو، ای د الله پیغمبر تباه شوم. هغه ته مالک څه شي تباه کړی، څه چلو شو؟ وقعت على امرأتي وانا صائم، د خپلې ښځې سره مې کوروالی وکړو د روژې په حالات کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ښه نو غلام ازادولی شي؟ دې ځینې کفاره شروع شوه. اولنۍ مرحله څه ده؟ غلام ازادول. هل تجد رقبة تعتقها؟ غلام ازادولی شي؟ نه یا رسول الله، غریب یم. فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ دوه میاشتې پرله پسې روژې نیولی شي؟ د دویمه مرحله شو. یو سړی د خپلې ښځې سره یې کوروالی وکړو روژې په میاشت کې د ورځې، نو څه به کوي؟ دوه میاشتې روژې به نشي ډایرکټ؟ اول به غلام ازادوي، چې دا نه وي یې طاقت نه وي نو بیا دویمه مرحله دوه میاشتې پرله پسې روژې به نیسي، پرله پسې. هغه یا رسول الله دغه طاقت مې نشته، دغه روژې نشم نیوی. نو درېیمه مرحله فهل تجد اطعام 60 مسکینه، شپېتو مسکینانو له خوراک ورکولی شي؟ دا درېیمه مرحله شو. دلته دا خبره یاده کړئ چې دا اختیار نه دی. ګورئ دا ستا مرضي نه ده چې راشه زه ته پکې روژې ونیسو او راشه غریبانو له خوراک ورکوه په خپل. نه نه، ته به دقه شان تېرېږي په دې مرحلو باندې. اولنۍ مرحله اولنۍ کار غلام ازادول، دا خو نشتي یا طاقت نشتي، یا غلام نشتي یا طاقت نشتي، نو په دې پسې به دویمه څه ده؟ دوه میاشتې پرله پسې روژې باندې. سړی بیمار دی، بوډا دی، عمر یې ډېر دی، بله څه مسله ده؟ نو بیا درېیمې مرحلې ته راشي. څه دی؟ شپېتو مسکینانو له خوراک. خو د هغه خو ناشنا خبره وه دغه کس ته کوم چې راغلی وی رسول الله دې طاقت خو زما نشته، درې وړو طاقت یې نشته. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بیا کېناستو، هغه هم ناست. ابو هريره رضی الله عنه وایي موږ دغه شان ناست یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او یو شکرۍ یې راوړه او یو لوښی یې راوړو او په هغې کې دننه کجورې پرتې وې، په ډېر شی کجورې وې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم این السائل، هغه تپوس یې کوه څه شو؟ هغه راپاسې وی یا رسول الله زه وی دا 200 صدقه یې کړه، مسکینانو له یې ورکړه که نه؟ دا که بیا ناشنا خبره. هغه وی یا رسول الله اعلی افقر مني، یعنې چې زما نه زیات غریب هغې له یې ورکړه. فوالله ما بین لابتیها اهل بیت افقر من اهل بیت. په الله مې د قسم وي ای د الله پیغمبر مدینه کې زما نه غریب بل څوک شته نه، نو زه اوس دا راولم بل چا له یوسم. روایت کې راځي زما د بچو ته خپل ضرورت دی، نو زه دا کجورې راولم بل له ورکړم او کور کې زما بچي وږي دي. وی فضحك النبي صلی الله علیه وسلم حتی بدت انیابه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ویې خندل، غاښونه یې ښکاره شو. وی صحیح ده چې دا خبره ده اطعمه اهلک، خپل کور والله ورکړه. مقصدي خبره دلته هغه دا وه چې کفاره د دې څه ده، نو هغه بیان شو. بیا دا اوس یاده کوي چې د هرې ورځې یو کفاره ده. یو سړی دی د رمضان په میاشت کې 3 ورځې د ښځې سره کوروالی وکړو، نو د هرې ورځې ګوره ځان له حساب دی، ځکه چې د هرې ورځې ځان له عزت دی او د هره ورځ دغه ورځې بې عزتي کړې ده. نو چې د هرې ورځې ځان له عزت دی، نو بیا د هرې ورځې به ځان له کفاره ورکوي. او که په یو ورځ کې دا کار ډېر وکړي، لکه په یو ورځ کې د 2 پیرې کوروالی وکړو، 3 پیرې وکړو، 4 پیرې وکړو، کفاره پې یوه ده، موږ چې ورځ یوه. الا
الا په یو حال کې یو سړی دی سحري د قیصر کورواله وکړ رمضان کې درنه سوش لړ غلام آزاد کو پیسې وسره وی مری غلام ملاویدو هغه آزاد کو کفاره ورکړه کنه ورکړه ماسپخینی بیا کورواله وکړو هم په دغه ورځ اوس بل کفاره ورکړي وری دغه چې مخکینه ختمه شي خو که دا مخکینی کفاره نه ورکړي او بیا به سیده کورواله وکړي بل پیر یا دریم پیر نو دې ټول به یو کفاره ورکړي والله اعلم.